هلکه لګیا څه دغه دی ځای دا خو قبر دی یاره. هلکه ما ته معلوم دی چې دا قبر دی ته لګیا څه د خدای بنده په دې کې مړی دی دا څنګه راځه بایجانه ما ته معلوم دی چې په دا کې مړی دی ستا خپل د پیسو سره کار دی ته خپل کار وکړه کار کوه یاره. السلام علیکم عثمان. وعلیکم سلام. ستړی مه شې. څنګه بخیر خیرات خیرات یې ښه جوړ. شکر خیر دی عثمان هغه زما پیسې خوراکه بس دی در ابدو دې ستړی کړم یار. یاره پیرکه ستا په سترګو څه شرم نشته یاره. درې واره مخکې د پیسو په باره کې راغلی نن بیا را روان یې یاره. زه نه در کوم دا پیسې چې چا ته دا پیسې ورکړي دي اوس د هغسې واخله. دا پیسې خو ما ستا پلار ته ورکړې ده. ستا پلار دوې میاشتې کېږي مړ دی. زه چیرې پسې ورسم؟ تا چې زما پلار ته پیسې ورکولې تا د ما څه پوښتنه وکړله زه ستا پلار ته پور ورکوم. یا ما خو ستا څه پوښتنه نه ده کړې نو ما ستا پلار دی. د بیا ما له څه دپاره روان یم ما ته پیسې راکړه ما ته پیسې راکړه. زما د پلار قبر تا ته نه در معلوم ورشه زما د پلار د قبر څخه واخله بله ور چې ما له د پیسو دپاره رانه شي. زه خو خلک سوچم استما خرابه پالتو لالا لالا په خشم کېږه باندې ما تا چې کوم وخت تعلیم کاوی بابا د دغه سړي څه پیسې واخیستې تا له بې درلېږلې تا به تعلیم به کاوی اوس د بابا هم غاړې په بندي دا حق دی دا ورکه دا ولې نه ورکوې؟ چپ څه دماغ مه خرابه اوس یې ما ته راشه لګیا دا خوا را روان یې حق یې دی حق یې دی څه شک یې دی؟ سمه ده لالا بیا ته په خپلو کارو پوهېږې ته مشر یې. به زه ځم پر سر مې دې وچ کلک در ساعت کې بېدېږم دماغ بله زما را خرابوه. سمه ده لالا. ای لکه هلک څه شو؟ لاړې هغه چیرې ولاړې؟ ولاک نه یم خبر ولې خیر ما ډېر بد خوب ولیدی د بابا په باره کې زه واره په پیرک کې ځم پیرک به چیرې پیدا شي؟ دکان نه به تللی دکان یې دی؟ هو سمه زه ورځم د ګاډۍ خیال ساته. صحیح ده ورسه. السلام علیکم. وعلیکم سلام جو بخیر وره څنګه د پیرک دکان د هغه دی؟ هو د هغه دی دی چیرې دی؟ یار ادرې ته ولاړو. ادرې ته ولاړې؟ زه پسې ورځم. هلکه لګیا څه دغه دی ځای دا خو قبر دی یاره. هلکه ما ته معلوم دی چې دا قبر دی ته لګیا څه د خدای بنده په دې کې مړی دی دا څنګه راځه بایجانه ما ته معلوم دی چې په دا کې مړی دی ستا خپل د پیسو سره کار دی ته خپل کار وکړه. خبره اورم څه کوې پرېکړه چې دا قبر ته ولاړې؟ دا قبر شندمه دا مړی راکاږه. څه وایه د خدای بنده دا خو زما د پلار قبر دی ته زما پلار څه رقم راکاږې؟ آفرین دا ستا د پلار قبر دی خو تا ما ته ولې تا ولور زما د پلاره څه پیسې واخ. د خدای وبېرېږه یاره دا مه کوه دا غلط کار دی یاره مه کوه دا زما پلار دی یاره. تا په خوله ما ته ووایه چې پیسې دې ما ته راکړې که زما پلار ده. وروره بس څه معذرت غواړم وروره ستا خپل حق دی زه یې در کومه څټکۍ مخکې ما دی بد خوب ولیدی زما پلار ډېر په عذاب اخته و وروره زه تا ته خپل حق در کوم ما پلار وبخښه وروره زما پلار قبر د قبر څخه مه راکاږه زما د پلار چار څو پور دی وروره زه یې در کوم یاره دا مه کوه د خدای دپاره ما د پیسو سره کار دی که ته راکړې که ستا پلار. اره وروره زما پلار بندې غاړې پروت ما خوب یې لیدلی دی زه د خپل پلار غاړې خلاصوم ستا په لاک لاک واره کور ودان وروره ستا زما پلار ته پور ورکړی و زه خپل پور زه د خپل پلار غاړې خلاصوم زه تا ته خپل حق در کوم وروره د خدای دپاره دی غلط کار مه کوم ما څه غلطي شوې زه خپله غلطي منم چې ما وروره د پلار غاړې نه خلاصولې ما خوب یې لیدلی دی توبه توبه سبا زما اولاد ما سره دا کار کوي که چیرې ما دا کار وکړي سبا زما بچیان زما غاړې نه راخلاصوي وروره دا ستا پیسې دي ما د هغه دي چې اوس راوړلې ستا په لاک لاک واره کور ودان نو ستا مخکې دا سوچ کړی وی ولې به دومره تنګ سوی دومره تکلیف وروره دا ستا خپلې 2 لک روپۍ دي وروره بس ما د پلار غاړې به خلاص شي. سمه ده وروره سید ډېره مهرباني. سمه ده کور دې ودان الله دې خوشحاله کړه.